نو دا شیطان سرکوزی براغ دا بیر عجیبا مخلوق پیدا کی خدا سے عزتمند معلومی گی ذکر پا ملیکو خدای پاک جوڑ کر نو زمان خوزیات عزتمند نشتا که زپی بادشاہ شم خسرمن بیو باس اور که ما باندې بادشاہ شنو خطن حکم نمانا نو دی پوزی تا بیننا وات دا وگنا بیر اوات وگنا بیننا وات دبل زینا بر اوات دبوی دا فردول ڈر دی ڈر زمان لارا پکی جوڑی گی شیطان لکه دا بجلی و دا گیس پشانم زینا نواتی دیش نو چه دا خدای کلا فخوا نو دی سر کی روح شو روش سر غوخشو لاسونه غوخشو پندو پوره غوخشو کیناست دا سه مثال یو لکه ود سړی چې راویش دا سه ملائکی ورته صبر وکړه دی آیات کې دې ته اشاره ده ولقد خلق الانسان من عجل نخپه غوخش به چې بیدار شو دا سه عمر کې ولکه د سلوختو کال هغه باندې ورکوټواله نه راغله نو انتوشی ہوکر ترینچی ہوکر اسے چین کا ہے ملائکی ورطوی الحمدللہ ہوا ہے دوی الحمدللہ نایان دانا ہے چی سڑی یو انتوشی و دون کی کنا نو حکم دانا ہے چی دوی الحمدللہ دا الحمدللہ والے ہوئی نو زمون عالمان وی دق وقت که تقدی دری نعمت ورکی اول دا چی دا انتوشی پاسان ہوکر که دا بندشی ہوئی مرائی سترگی بیروتی ہوئی دویم داده چې انټوشي وخت کې شکل روان شي تاسو که شیشې ته مخامخ درې د انټوشي مو نو شکل به ووینئ سپمې او خوله او کنګه بیا هغه خدای یو ځای کړي که دا روان پاتې شوي وي دریم دا یو انټوشي او دوه د دماغ د صحت علامه ده لیونی سړی یو او دوه انټوشي نه کوي د زکام هغه کوي نو ته به وایې الحمدلله یو خو مې انټوشي په اسانه وکړه دیم میں خدای سیرا بیا ٹھیک ٹاکڑا دریم دانا چی دماغ میں روغ جوڑ دے و دماغ خدا ٹول بدن بادشاہ دے خیر لوی قصہ دا بے جنت تا تلے جنت کے با کرتی دا خوری نوی لی دلی ملائکی بے لی دلی خدا غی جنس جداو دا دا جداو نو دی با باغونو کی کرتی دا خو یو وحشت بے محسوسا و لکا سڑی چیزان لگر نو یو رز دا یون دا نان دے ملاست نو جنت کی خوب نی دبانه داسې پرکالی رااله ټالی واله ټالی والو سره یو خشته جینۍ د سره ناسته خدای د پختۍ نه پیدا کړه حوا بیبي او زمونږ عالمان وایي دنیا کې چې څومره خشته ښځې تېرې شوي دي یا اوس دي یا تر قیامته پورې راتلونکي دي د هغه ټولو نه حوا بیبي خشته وه عربی کی وی حوا غیر خزر چی دا سرو شمن یخکلی مقامات کی شیر راغلی دولسم مقامات واحوا حوارقی برقت صبره وغادرنی الفسحاد بغدره نو دی خناری نده او اغا جنه و خشتا نو دواره ورطا لاسکرولی دا دا سڑی خزر چی خوخی دا خزر سڑی خوخی یا دی زناورو که چی نر و مادا یو بل تمایل کیږي دا خلقی پکې خدای دا خواهش پیدا کړی دی د دې تعلیم تاجت نه نسکول وینا تا نو دا واره ځان تر نږدې کوله چې خولي کې نو ملائکی راغلي نه صبر وکړه یو کتاب دی دا غینم دی بدائع الظهور فی احوال العصور او یو کتاب دی دلیل الفالحین شرح ریاض الصالحین ابھی کی لکی چھ ملائکی رالے او نکے اولار تڑل او دا حضور پاک باندے لسکراتا درود شریف ہوئے سمرا آسانا نکا دا چھ سمرا پکی رواجون اشپاگ لکا و لس لکا زناور چکای دا غیواد برکت نہیں چھ سمرا کم مہاری اگلی باندے معاشرت کی سړی خو به یو واده نه دی ته که لور باندې وغالې بیا به خپل زوی له څنګه کوې نو چې کوم قومونه دا ډېر مهرونه ږدي یا خرڅوي دا ډېره معاشره خرابوي نو اسانه نکاح د آدم علیه السلام به لس کرته درود شریفو نو خدای ورته به وایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یا آدم تو اوسیږه او تا سره به دا ګلالی ناوې اوسیږي په جنت کې او ګرځې فراخه خوره بې هېڅ پابندي در باندې نشته، خو دغه یو بوټي ته مو نږدې کېږي. زمونږ عالمان وایي د دې آیات نه دوه مسلې معلومېږي. یوه داسې مسله ده چې څلور واړو مذهبو کې شریکه ده. یو داسې مسله ده چې د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب ده. اوله مسله هغه دا ده چې ناوې به خاوند کره بوځې، کور به د خاوند دی او ناوې به په ډولۍ کې وړی، په موټر کې سړی به په ډولۍ کې ښځې نه بوځې، کور په سړي دی. ځکه خدای د جنت کور آدم علیه السلام ته منصوب کړ. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، یا آدم ته په جنت کې اوسېږه او تا سره به ناوي. نو ناوې د کور په مسله کې د خاوند تابع ده. ښځه دا نشي ویلی چې زه تا سره نه ځي به. څلور واړو امامانو دا مسله. بیا دویمه مسله د حضرت امام ابو حنیفه، هغه دا ده که سړي او ښځه کړي په بل وطن کې لکه افغانۍ دی دلته وکړي یا عربو کې وکړي او ښځینې ورسره دا شرط ایښي چې ما به نه بوځي. سعودي عربو کې دا قانون دی، نو هغه نشي راوستی، هلته ته قاضي طلاق والی. دا د دې درې واړو امامانو مسلک دی او د حضرت عمر فاروق له نقل د بخاري شریف دی. زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه دا مسلک دی که ښځې سره شرط ایښي هم خاوند به یې بوځي، دې شرط له اعتبار نشته. او زمونږ دا مسلک د حضرت علي صاحب دی او آیات ته دا معلومیږي. زمونږ مسلک ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها رغدا، یا آدم ته په جنت کې اوسېږه هر ځای عمره چي. نو جنت خو د افغانستان عمره نه دی نه د پاکستان. جنت کې چې کوم ځای اوسېږي خو تا سره به ستا ښځه وي. نو ښځه په کور کې تابع او د وطن کې تابع د نارینه ده، انکار نشي کولی. نو آیات نه زمونږ مسلک ثابتېږي الحمدلله. دواړه به اوسېدل په اندازه د 6.5 کالو عمر یې جنت کې تېر کړی. دا ولې اوسئ؟ پیدا خطبه کې لري. نو زمونږ عالمان وایي چې خدای آدم علیه السلام ته د جنت ټول نظام کوي، ځکه دی به دنیا ته کوزیږي، دی به دنیا آبادوي. دا باغونه، سړکونه، بنګلې، نقشې، دا ټول خدای د آدم علیه السلام په دماغ کې اچولی دی. وعلم آدم الاسماء کلها. د انسان لا دماغ شپږ نه استعمال شوی دی، لس نه نه دی استعمال شوی، یعنی نیمې نه دی استعمال شوی. که پوره استعمال شو دا به ووینې آینده مصنوعات ناشنا ناشنا. ما چې سبق وی دا ریډوسي ده په مسالو چې ګرځي، دا مې نه پېژانده. ټرانسسټر وی داسې شي به چې بجلی به پکې نه خبرې به کوي. ما وی دا به څنګه شي؟ بیا داسې څیزونه ما واورېدل چې ریډو به وي نه به پکې لګېدلي او سړی به پکې ښکاري. ما اول په بحرین کې ولیدل، ما وی اوفو دا هغه شی دی ټلویزیون. اوس موبایل یې راغلی، نه پکې تاري نه پکې بظاهره مطالعې خبرې کوه امریکې سره. داسې به ووینئ چې شکل به هم پکې وینئ چې چا سره خبرې کوي، ملا بادر سره به پکې وینئ او ممکنه ده چې ناشنا مصنوعات ووینئ. زما خدا یقین دی چې دومره هجوم رس جوړ شوی دی په دې سړکونو چې څه موده پس به خلک هلیکاپټرو کې ګرځي.